ځایي تجاران وایي چې په افغانستان کې د روانو آلاتو له وجې د پاکستان افغانستان ترمنځ په قانوني توګه د پیسو لیندین په ټپه درېدلی دی. د دوی په وینا که یو طرف ته افغاني قدر ورځ په ورځ مخ پر کمېدو له وجې هم افغاني او هم پاکستاني تجاران په پاکستاني روپو لیندین کولو ته زیاته ترجیح ورکوي، خو بل طرف ته په دغه روانو حالاتو کې غیر قانوني کاروبار حواله هونډي کار هم په ډېر تیزي سره شروع کېدای شي چې د دغه له وجې په نړیواله سطح د دغه حواله هونډي کاروبار مخنیوي کولو دپاره هلې ځلې زیاته متاثره کېدای شي. د چمن چمبر غړي او الغفار اڅکزی وایي چې د چمن د پولې د بندېدو له وجې سوداګریزو مالونو څخه ډک پسونه موټران دا وخت د پولې څخه د تېرېدو په حال کې دي چې تر اوسه د دغه مالونو د قیمتونو تعیین نه دی سوی، خو د ده په وینا که چیرې دغه روان حالات برقرار وو نو لازمي به تجاران د پیسو د لین دین دپاره د حواله هونډي پخوا مخکې کوم د بینکینګ نظام نشي برابر یا دا کوم چې موږ ریکویسټ کوو موږ چمن چمبر اف کامرس چې پر بارډر د فیسیلیټیشن ډیسک جوړ سي چې کوم بزنسمنان دي هغه ته دي اکسس ورکول سي چې خپل کاروبار د کولو دپاره پیسې یا کیش وړي یا راوړي په دې طریقه باندې، یا مثلا که چیرې دا نه وي بیا خو برته آپشن دا پاتېږي چې خلک به مجبوره وي چې د حواله هونډي په طرف باندې به دوی خپل کاروبار انتقالوي. خبري رسنۍ دا خبر ورکوي چې په عالمي کچه د کرنسي لیندین کوونکي ویسټرن یونین او منیګرام او د افغانستان بانکونو هم دا وخت په نړیواله کچه لیندین بند کړی دی چې له وجې هم د تجارانو مخ د حواله هونډي غیر قانوني پخوا روان دی. په چمن سرحدي ښار کې دا وخت د قانوني پیسو لیندین کوونکي مونی چینجرانو خپل کار درولی دی، خو د چمن د سړکانو په غاړه ناس غیر قانوني مونی چینجرانو کاروبار کې تیزی راغلی ده چې د افغانستان څخه را روان افغانان د افغاني په بدل کې په ځان ځاني نرخونو پاکستاني روپۍ ورکوي. دوی وایي چې د رانیولو او خرڅلاو کې دوی یوازې د څو پیسو فرق ورکوي. 15,000 د ورځې افغاني رانیس اوس دا خوا ماجر راوړي پاکستان ته دلته افغاني راوړي موږ ورټکوو په دای قیمت ورټکوو چې 10 پیسې فرق ورکوو. ټراله د 2000 دیو سره غږ د اوس 889 ډیل راغلی ده، خو بیا هم کاروبار د په ټپه درېدلی دی، کاروبار نشته. دلته پر چمن بارډر باندې د ایپایي یو چارواکي نوم د نه ښودلو په شرط وویوي ډیوه ته وویل چې دوی پر پوله په یوه اونۍ کې په لکونو کرنسي چې زیاتره پاکستاني افغاني کرنسي د عادي خلکو د ځان سره راخیستې وي دوی یې په خپله ولکه کې اخلي چې په دغه کې تر 25 لکه روپۍ کیشو پورې دوی کیس نشي جوړوی چې تر هغه لوړې وي بیا دوی کیس پر جوړ کړي. د اے پی ټي اف لخوا پاکستان په خړ لیست کې اچولو لوی سبب هم دغه د حوالې هونډي کاروبار دی چې د پاکستان له لارې په لوی کچه سره کیږي چې دغه نړیوال سازمان لخوا پر پاکستان دغه فشار اچول شوی دی چې دغه کاروبار مخه ونیسي چې پاکستان حکومت دغه کاروبار بندولو لپاره ستر عملیاتو کولو ادعاوې هم کوي، خو په اوسني حالاتو کې که چیرې دغه د حواله هونډي په کاروبار کې نور تیزي وموندل سول بیا مشکله ده چې پاکستان د دغه خړ لیست څخه خپل ځان ایستلو کې بریالی سي، ولې چې په نړیواله کچه د افغانستان سره د حواله هونډي کاروبار یوازې د پاکستان له لارې کیږي. نعمت الله سرحدي، وی ډیوا، چمن.